مرګرو سلامونه مې واخلئ بلال وطنزار د یو بلې ویډیو سره نیغ په نیغه تاسو ته حاضر یم. نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته یو ښایسته شانتي یو مزیدار شان کلیپ راوړی دی د خندا ډک د اکبر خان منو صاحب دا د سوات اوسیدونکی دی او د پښتو د ډرامو اداکار هم پاتې شوی دی او په تیره بیا د فني دنیا کې هم هغه وخت تېر کړی دی که چې موږ یو څیز صحیح ووایو او هغه الټه کړي نو د هغې هم ډېر یو ایکسپرټ کس پاتې شوی دی. راځئ چې موږ تاسو په شریکه دغه ویډیو وګورو او لږ د ژوند نه مزې والو. یا مخلوق راغونډېدو چې تپوس وکړه که تا ته د خلک راغونډېږي چې دا کیم هغه یاره بس چې خبره کوم شپېلې د خولې نه وځي دا قشی دی چې خبره کومه شپېلې زما زړه شي چې تپوس وکړه لکه لاړ شه ډاکټر ته لاړ شه کېدای شي تا په دې مرۍ کې څه ډیفیکټ وي او هغه د علاج ورته ښه شي تللی دی چې تللی دی ډاکټر صاحب ته څنګه انټري کېده دننه راتلی شه ډاکټر صاحب نو تپوس درونه کې خو دننه ده ډاکټر صاحب چې خبره کوم شپېلې د خولې نه مې وځي کورونا حل دی واړم دغه شان او ډوډۍ پکې وړی نه شم چې خبره کوم قسم په ډاکټر صاحب باندې بل مرض دا د کله نه دا کوم ځای نوم دې سره تازه ته علاج د لوکم څنګه ډېر مزګار اوس کله علاج کوم دا چې کله علاج وکړو راووتو مرګرو تپوس کو بای اوس څنګه او ته اشاره وکړه راشي که نه چې راغلی مرګري اوس څنګه علاج د لوکو وایي یاره وي یو خو وایي وو دا پکې دویم شو دا و جي نننۍ ویډیو کې زموږ سره اکبر خان منو صاحب چې یو ډېرې ښایسته خبرې وکړې ډېر ښایسته فني کلیپ و. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي وي. که چېرې ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او په ډسکرپشن کې بره د په یوټیوب لینک پروت دی نو یوټیوب ته لاړ شئ پلیز وزټ وکړئ هلته کې ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او موږ له د حوصله افزایۍ دپاره یو ښایسته شان کمنټس راکړئ او ما له راکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو دپاره. والسلام.